پاکستان په خپل پلان کې کامیاب شو. امریکا ورسره د مرستو اعلان وکړ. افغانستان یې بدنام او د ترهګرو ځاله معرفي کړه. دا چې څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د کلونو راهیسې پاکستان دې هڅه کې و چې څنګه د امریکا مرستې ترلاسه کړي، خو تل ناکامېده. خو اوس یې داسې لوبه وکړه چې هم یې افغانستان او د طالبانو حکومت بدنام کړل او هم یې د امریکا څخه شین څراغ ترلاسه کړ. پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې د ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو د تحریک له لوري د بنو په لکي مروت سیمه کې د پاکستان د تروریستي ضد پولیسو مرکز له نیولو او د یو شمېر امنیتي ځواکونو له برمته کېدو وروسته پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له ټي ټي پي سره خبرې پیل کړې دي. ډیلی ټایم ورځپاڼه وایي دا موضوع د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاندوی محمد علي سیف تایید کړه، خو د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه د پاکستاني رسنیو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي چې پاکستان هڅه کوي چې خپلې کورنۍ امنیتي ستونزې له افغانستان سره وتړي. ورځپاڼه د یوه بهرني خبري اژانس پر اساس وایي چې پاکستاني چارواکو په دې هدف له ټي ټي پي سره خبرې بیا پیل کړې چې د دې ډلې له لوري د ګڼ شمېر برمته شویو امنیتي ځواکونو د خلاصون هڅه وکړي. د ټي ټي پي وسلوالو په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو د مرکز ساتونکي بېوسلې کړي او له دغه مرکزه یې خپل 25 ملګري خوشي کړي دي. له دغه وسلوالو سره وروسته په نښتو کې 3 سرتیري ټپیان شوي هم دي. خلک وایي دا تشه ډرامه ده او هدف یې د افغانستان بدنامول دي. بلخوا امریکا وایي پاکستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې هیواد یې چمتو دی چې د تحریک طالبان پاکستان او ورته ډلو پر ضد په مبارزه کې له اسلام آباد سره مرسته وکړي. نیټ پرایس وایي د ترهګرۍ له منځه وړل د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. ښاغلي پرایس په تحریک طالبان پاکستان هم غږ کړی چې په بنو کې د یرغمل شوي کسان آزاد کړي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د امریکا پوځ د مرکزي قماندان هم پاکستان ته او پاکستاني پوځ هغه پښتونخوا او ډیورنډ فرضي کرښې ته هم راوړی و. قدرمنو کتونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.